سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. شمس الرحمن رشیدي یم د رشیدي تیک یوټیوب چینل څخه. دا د سپیسیس لسم درس ده. په دې درس کې موږ تاسې په سپیسیس کې په میسینګ والیا باندې بحث کوو چې میسینګ والیا په سپیسیس کې څه شی ده. په سپیسیس کې میسینګ والیا په دوه رقمه ده. یو د سیستم لخوا میسینګ والیا ده او دوهم هم د یوزر لخوا. سیستم لخوا میسینګ والیا هغه میسینګ والیا ده کومه چې سیستم موږ ته مشخص کوي یا راپورته کوي چې په دې ځای کې ډاټا نه ده انټري شوې یا د یوزر لخوا یو فیلډ ته ډاټا داخل شوې نه وي، نو دې ته د سیستم میسینګ وایي او سیستم یې موږ ته مشخص کوي. او دویم یوزر میسینګ ده. په دې برخه کې موږ تاسو ته د یوزر لخوا یو قیمت مشخص کیږي کوم چې د سیستم میسینګ لخوا منځته راځي. په هغه ځای کې دغه یوزر میسینګ والیو درج کیږي یا هغه قیمت ورې لیکل کیږي. اوس زه په سپیسیس کې خپله ګورو د په سیستم میسینګ او یوزر میسینګ باندې عملي کار کوو. د هغه لپاره زه سپیسیس سافټویر ته اوس په دې ځای کې دغه د ایچ کالم کې یو څو دانې انټریانې قصدي پاکوم. په دې مطلب چې په دې باندې پوه شو چې میسینګ څه وخت صورت نیسي او څنګه کولی شو میسینګ والیو څخه مخنیوی کړو. راځه مثلا یو څو ځایه د ډاټا پاکوو. اوس د دې پیدا کول ډېر سخت دي چې څنګه کولی شو چې دغه ډاټا موږ ته مشخص شي چې کوم کالمونو کې میسینګ والیو منځته راغلي. دا کولی شو سورت هم کوو. مثلا سورت اسنډینګ یې کوو. موږ تاسو ته مشخصېږي هغه والیوګانې چې په هغه کې میسینګ را منځته شوی ده ټول سرته راځي. اوس که چیرې موږ دا فیلډ باندې یو انالیز ترسره کړو نو موږ تاسو ته به ووایو چې میسینګ والیو په دغه 15 یا په 16 قیمتونو کې منځته راغلی ده. که راسو انالیز ته په ایج باندې مثلا مین غواړم، میډیم غواړم، مور غواړم. اوکې دلته موږ تاسې په دغه ریزلټ کې وینو چې موږ تاسې په سټټسټیک کې مکمله ډاټا چې ده 4994 نفرو ډاټا ده چې په هغه کې 14 نفره میسینګ ده، نو هغه ته میسینګ صورت راغلی ده. په دې ځای کې وینو چې 1 2 3 4 5 6 دې ځای کې میسینګ ده. که چیرې غواړو د میسینګ څخه مخنیوی وکړو راځو ایچ ته په میسینګ والیو کې ورته وایي چې که چیرې د چا مثلا ایج نه ولیکل څه هغه 20 کلن ولیکه. اوکې اوس وینو چې هغه اپډیټ شوی نه ده، کوم چې 20 کلن و هغه اپډیټ شوی نه ده. د هغې لپاره راځو اول باید دغه اپډیټ کړو. د اپډیټ لپاره په تیر ویډیو کې موږ تاسې ویلي وو چې په سیم وریبل کې اپډیټ او په بل وریبل کې موږ تاسې ویلي وو په تیر ویډیو کې. په سیم وریبل کې راځو دا اپډیټ کوو. ترانسفارم ریکورډ ان سیم وریبل کوم مو چې جنډر په نامه و. نوې والیو موږ څه ورته ذکر کړی وو مثلا 20 کلن. دا صرف یو والی ورته ذکر کوو کوم باید سیستم میسینګ راواخلي. نو سیستم میسینګ موږ تاسې مخته له مخته هلته ذکر کړی ده، نو هغه دلته ذکر کوو چې والی مثلا 20 ده. اوکې کنټینیو. اوکې اوس موږ تاسو ته دغه شپږ لومړني وریبلونه کوم چې میسینګ والیو پکې صورت نیولی وي موږ هغه په ځای بیرته د میسینګ والیو د یوزر په واسطه باندې هغه اصلاح کړه. یعنې په اول کې موږ ته سیستم میسینګ والیو په ګوته راکړه، بیرته د یوزر میسینګ والیو د اپشن په واسطه باندې موږ هغه میسینګ والیو څخه مخنیوی. په دې ځای کې موږ تاسې دغه د 20 والیو زیات ځای تکرار شوی مخته وروسته تکرار شوی، نو دا تکرار شوی هم دی په میسینګ والیو کې اضافه کوي. دې لپاره راځه اول د میسینګ والیو له 20 څخه بل قیمت ته مړولو چې که چیرې دا د قیمت ونیسم تغیر کوي، یعنې کته نور هم تقریبا د 80 په شاوخوا باندې د 20 والیو څه دا ټول په میسینګ کې دی درج کوي، نو هغه مشکل نشته کولی چې قیمت ور تغیر کړو. انالایز سرته رسوو پې دی شاید لوړ قیمت ویني د یو نوي په تعداد چې 6 دانې موږ هغه میسینګ والیو باندې او 20 دانې دوی نور د 20 والیو نور هم تقریبا دوی څو اویا یا څو اتیا تعداد درلود چې هغه ټول په میسینګ والیو کې درج شو. او په اخر کې موږ تاسو ته وایو چې موږ د میسینګ والیو په ځای باندې څو درج کړي درج کړي دي چې یو نوي ځای موږ تاسو ته میسینګ والیو مخته راغلی ده. نو په دې ویډیو کې موږ تاسې په سپیسیس کې میسینګ والیو ویل چې په دوه ډول ده، یو سیستم میسینګ او دوهم هم یوزر میسینګ. سیستم میسینګ موږ ته دا په ګوته کوي چې چیرې میسینګ والیو صورت نیولی ده او یوزر میسینګ موږ ته دا مشخصوي چې څنګه وکولی شو هغه میسینګ والیو څخه مخنیوی وکړو.